سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ورور که چیرې افغانستان کې انشاءالله سوله تامین شي نو غواړې کوم ولایتو ته په سفر لاړ شې؟ اول خو د خدای سوله راولي چې د هر افغان د زړه ارمان ده، نو که سوله وشوه همدا خپله خلکو ته چکر ده، خو بیا هم د انسان زړه غواړي چې خپل ولایتونه وویني. دا ډېر خلک اوس داسې حالاتو کې ژوند کوي چې خپل کلي د لیدل نه محرومه دي. نو که سوله راغله ما ول هدف به دی چې زازیاریوب ته لاړ شم چې ډېرې ښایسته منظرې لري، نورستان ته لاړ شو، دره نور ته لاړ شو، نو کندهار ته لاړ شو، نو د افغانستان گوٹ گوٹ به وګورو که سوله راغله. اگر در افغانستان صلح بیاید شما میخواین به کجا و چکر برین؟ ما میخوایم که افغانستان صلح و آرامی شود که ما سر خانه خود سر زندگی خود باشیم. ما یک دهقانکار مردم هستیم، یه چیز خدا در دست ما نمونده، مجبور هستیم که نمیره داد برای دیانه برای میگردیم گرد کار کنیم. یعنی اگر صلح بیاید پس میخواین به قریه تا؟ پس میریم، ما دهقانکار هستیم، ما دهقانی خود میکنیم. زمین داری که نداریم، ما زمینای مردم هست، خودی ما امروز کار میکنیم. اولا خو از خداوند متعال صلح سرتاسری را در تمام مناطق افغانستان خوانم اگر صلح بیاید. آرزو دارم که امان ولایت‌های را که دلخواهیم هستند یک و یک بگردم. کدام ولایت هست دلخواهید؟ ولایت هرات است، خود کندهار است، مزار شریف است، ولایت‌هایی که اکثریت ولایت‌های افغانستان قشنگند تمامش، اما چون که از اینکه صلح نیست در افغانستان زمینه مساعد نیست، انسان اراس دارد. مثلا بدخشان ها والا خو اگه صلح تامین شود میخوایم کل ولایت‌ها چکر بریم. چرا که صلح میشه نه طرفای بامیان، بدخشان، پنجشیر. دیگه اگه صلح شود خدا کنه که صلح شود، دیگه یک آرامی میشه، باز میتونه هر جایی که دلت شود با بری. اگر صلح خدا خواسته باشه در وطن ما تامین شود ما میخوایم به ولایت‌های بدخشان چکر بریم، به ولایت‌های پنجشیر چکر بریم، به بند امیر به بامیان بریم. باش جای مقبول داره که کشور ما باید ما بریم بگردیم. بدبختانه وطن ما نام نست و نمیتونیم به او ان شاء الله. خدا سر شما برادر. سلام علیکم. سلام علیکم. شما میخواین به کدام ولایت؟ آرزو داریم که کشور عزیز ما صلح بیاید، مثلا به بامیان بریم که زیاد خوش دارم به بامیان برم، دیگه مزار شریف و دیگه بدخشان. ان شاء الله که در وطن ما اول صلح بیاید و بعدا میشه که بریم. ټول ولایتو ته مزرو غواړي چې سفر وکړو. او تاسو؟ مننه کور ودان. د افغانستان خو ټول ښایسته دی، د هر ولایت د سفر کول بیل خوند لري، خو هغه ولایتونه چې هغلته اوس ناامني دي او سفر کول هلته ستونزمن دي، نو لکه خصوصا جنوبي ولایتونه او داسې نورستان او نسا او کونړ، نو دغه ولایتونه طبعا خوندور دی چې هلته لږ سړی چکر ووهي. مننه. تاسو ورور کوم ولایت ته غواړئ لاړ شئ؟ سلام علیکم. موږ هم چې بس سوله هر سر ته چې زړه وغواړي باید همالته سړی لاړ شي. چې د خیره سوله راشي نو ځانګړي ولایتونه داسې شته چې یعنې موږ ورته نه تللي چکر دپاره، یعنې یو خاص کابل دی چې امنیت دی پکې راځو، نو داسې یعنې ولایت شته لکه کونړ شو، لغمان شو، ورپسې لوګر ولایت شو، ډېر ښایسته ځایونه لري هغه، نو کیدای شي انشاءالله هلته لاړ شو. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ ببخشید یک سوال داشتم. بفرمایید سر. اگر صلح بیاید انشاءالله میخواین به کدام ولایت افغانستان سفر کنید؟ صلح بیاید خودم هر 34 ولایت دیگه چکر میزنیم، در ولایت مزار، جلال آباد، بدخشان، هرات، دیگه هر جایی که در 34 ولایت دیگه چکر میزنیم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر. ببخشید یک سوال داشتم. بفرمایید سر. اگه انشالله صلح آمد کدام ولایت میخواین به چکر بریم؟ والا انشالله اگه در وطن ما صلح بیاید خب تمام ولایت ها رو چکر میزنیم، میریم طرف بدخشان، میریم که طرف مزار، میامال مزار رفتن نمیتونیم، صلح نیست، میگیم در راه سر ما کدام فایر چیز نشه دیگه. انشالله صلح بیاید هر طرف میریم، وطن ما سر جایش خوشایند است برای ما.